دا چې امارت اسلامي له مدارا کار اخلي دا د دوی د دوراندیشي ده مګر ملت هم په دې پیږي او جهان چې امریکا پړه ده او هغه باید ته په شکل د اشکالو خپل غلطۍ خپل ظلمونه جبران کا ترڅو هغه مناسبات نورمال شي او دا د وسلو چې دا ولس په غنیمت نیولې دا سوال نه پیدا کیږي جانبدار صاحب لاندې ډاکټر کراته وایي د دوی غوښتنې په څه معنا دي او بیا د اسلامي امارت دغسې دریځ نیول یا د اسلامي امارت له لوري دغسې ځواب ورکول په څه معنا دي دواړو لورو صافی صاحب مخکې دوستان هم ویلې زه تاسو ته عرض کوم چې دا د تبلیغاتي جګړې یوه برخه ده نه هغه د دې وسلو د اخیستو عملي اقدامات کولی شي او نه اسلامي امارت دومره بې ارادې ده چې دوی ته لاسونه جکي چې راسه دا وسله واخله نه تنها چې وسله بلکې باید په ټولو سټیجونو کې موږ په دې تاکید وکړو چې امریکا په اخلاقي لحاظ او په حقوقي لحاظ مکلفیت لري ټول د ناټو غړي هیوادونه چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او خپلې غلطۍ جبران کړي موږ خو سوله غواړو او نه مداخلت د نورو په چارو کې